او سړی یو وارې مري 100 وارې نه مري که نه، مګر که په غیرت او په ننګ او په عزت او په پت او د وطن په دفاع کې سر کېږدي او سبا د تاریخ کمای کړی وي، موږ خو د دغه تاریخ دپاره ژوند کوو، د خپل ځانونو دپاره ژوند نه کوو. هغه معنویت او هغه تاریخ زموږ دغه رژیم کمای کړی دی چې اوس وطن ملي کرکټر افغانیت او نشنالیزم او ناسیونالیزم د افغانستان او تاریخي ویاړ او همت او کرکټر او اوس موږ ساتو، ازادي موږ ساتو، د استقلال ساتنه موږ کوو. نو تر پرونه پورې چې دوی نور متهم کول او نن دی په ټانک باندې راځي او بیا به سبا ته خلکو د افغانستان ته وایي چې که په دې ټانک راغلی یم د پنجابي په ټانک دا صحیح ده او که په بل ټانک دی راغلی هغه صحیح نه ده، دا د افغانستان خلک منلی شي. تاسو ته د زړه د کومې موفقیت، صحت او سلامت غواړم. څو ورځې مشکلې مخې ته پرتې دي، مګر د ټولو مشکلو شپو ورځو شاته ما همیشه دا خبره کړې چې زه روښنایي وینم او بیا داسې لاندې باندې ژورې او جګې او ټیټې لارې د زمرو دپاره او د میړو دپاره جوړې سوي دي. نو دا خو ما پرېږده چې د افغانستان یو وړکی ژوندی وي، چې یوه جنکۍ ژوندی وي او یوه بیبي دلته ژوند وکړي او د خپلې ګېډې څخه افغان زامن منځته راوړي، دا وطن به څوک ته پښو لاندې نه کړي.